د واده نه پس زنانه ولې غټېږي؟ که تاسو د فیملی یا وړو سره یې نو زموږ ویډیو سکپ کړئ یا هینډ فري استعمال کړئ ځکه دا د بالغ حضراتو دپاره ده. السلام علیکم ورحمت الله. امید دی چې ښه به او د صحت په جامه کې به یې. ملګرو ډېر خلک دا تپوس کوي چې آیا دا ښځه د واده نه پس ولې غټه شي، خاص کر د دې چې کوم د ملا نه ښکته اندام دی شاته نه او یا چې دی نو مخکې کوم اندام دی خاص هغه ولې غټېږي. د هغې یو څو وجې دي. هغه دا ده، یو خو زنانه چې کله جینۍ وي او واده نه وي نو دا د خپل ډایټ ډېر خیال ساتي، د دغې په وجه دی ډېر نه غټېږي. خو چې کله واده وکړي، واده نه پس دغه ډایټ او دغه څیزونه دی پرېږدي، بل د کور پې دومره ذمهوارۍ شي چې دی بیا دقې ته اوزګار نه وي، نو د هغې ورزش کېږي او نه شي دی ډایټ او دغې څیزونو پروا ساتي. بل پکې اکثر د بچو دغه هم شي، پالنه هم شي چې په دغې وجه د دې د ډایټ خیال غلط شي او دی چې دی نو په غټېدو شي. بل خاص اندامونه ځکه غټېږي چې دی باندې لاس والي کېږي او چې کوم ځای مالش کېږي هغې طرف ته د وینې راتلل ډېر زیات وي، او چې کوم اندام ته د وینې راتلل شي نو هغه صحتمند کېږي. د دغې په وجه د ډېر لاس والو سره او د ډېر مالش سره دغه ځایونه غټ شي. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.